الله رسول فرمایي وای د ماپښین د لمانځه څخه مخکې 4 رکعاته سنت چې ما وتا کوو او 2 رکعاته سنت ما وتا بعد کې کوو د 8 رکعاته سنت مؤکده بلل کېږي ما وتا خامخا کوو د دېغه سره سره راولاړ سه 2 رکعاته نفل وکړه 2 رکعاته نفل د الله رسول فرمایي د جهنم اور الله رب العزت پر تا حراموي چې کوم سړی ماپښین 4 رکعاته سنت مش کوو بیا داغه څه بعد 2 رکعاته سنت کوو د فرض سما بعد 2 رکعاته نفل نور ورسره وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د ابو داود شریف ترمذی شریف حدیث دی د الله رسول فرمایي د جهنم اور الله پر تا حراموي چې ته همیشه 4 رکعاته خو کوو د فرض څخه علاوه 2 رکعاته نور سره کوه الله رب العزت دا اعزاز او مرتبه درکړي د قیامت پر ورځ تر ټولو لوی پریشانی د جهنم اور دی دلته د الله رسول و ما او تا ته 4 رکعاته کوو چې کوو 2 رکعاته نفل ورواچو د الله رسول فرمایي د جهنم اور الله پر تا حراموي دا سمه خبره ده لیکن کول ډیر ګران دي کله به مش کوو تاسو کوشش وکړئ عزیزانو والله څه معلومه ده الله رب العزت پر یو معمولی خبره وبخښي څه معلومه ده الله رب العزت په یوې ورځې په منځ باندې زما استاد ابد الاباد مغفرت چې دی هغه فرمایي دا خبره ختمه شوه